افغان لوبډلې مخکښ توپوهونکی حضرت الله زازی وپېژني. د حضرت الله زازی د ژوند په اړه داسې خبرې چې تاسو به تر اوسه پورې نه یې اورېدلې. ګرانو زړه ته رانږدې مینوالو، السلام علیکم. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې چې په دې وروستیو کې خورا ښه کارکردګي ترسره کوي، چې لامل یې په لوبډله کې د ځوانو لوبغاړو جذب دی او ځوانو لوبغاړو استعدادونو ته چانس ورکول دي. چې نن درته په افغان لوبډله کې افغان کریس ګیل، حضرت الله زازی در پیژنم. همدغه شان به نور ځوان لوبغاړي هم په دغه چینل کې در پیژنم، خو نن به د لوبغاړو له ډلې درته حضرت الله زازی په لوبیز ژوند معلومات درکړم. لومړی راځو ګورو چې حضرت الله زازی څوک دی. نوم یې حضرت الله زازی دی او زیات خلک ورته د ویسټ انډیزي پیاوړی لوبغاړی کریس ګیل خطاب کوي او افغان کریس ګیل حضرت الله زازی ورته وایي. حضرت الله زازی په کال 1998 د مارچ میاشتې په 23 نیټه په پکتیا ولایت کې زیږېدلی دی. نوموړی د مهال 21 کاله او شاوخوا 325 ورځې عمر لري. هغه وایي بریدګره توپوهنه خوښوي او پر وینا یې چې د توپوهنې شاټ یې زیاتره د توپ اچوونکي مخامخ وي، چې د توپ اچوونکي د لګېدو امکان پکې بیخي زیات وي. د حضرت الله زازی لوبیز ژوند در پیژنم. حضرت الله زازی په کیڼ لاس توپوهنه کوي او په خپل لوبیز ژوند کې ښه لوبه د آیرلینډ پر وړاندې نندارې ته وړاندې کړې وه. هغه د آیرلینډ پر وړاندې په 2 بالونو 102 منډې جوړې کړې وې، چې په شلوریز فارمیټ کې زیاتې یا سترې منډې 102 دي. هغه دغه کارنامه د آیرلینډ پر وړاندې فبروري میاشت کې ترسره کړې وه. نوموړی همدغه راز د افغانستان کورنۍ کرکټ لیګ یا APL سیالیو کې د کابل ځوانانو لپاره لوبه ترسره کوله، چې د بلخ لیجنډ پر وړاندې په 1 اور کې د عبدالله مزاري پر وړاندې شپږیزې ووهلې او نوموړی څخه یې په 1 اور کې 13 منډې ترلاسه کړې، چې مزاري یوه اضافي یا وایټ بال ترسره کړ. ګورو چې حضرت الله زازی څومره لوبې ترسره کړي. حضرت الله زازی 14 ورځنۍ لوبې ترسره کړي دي، چې په 14 لوبو کې په بشپړه توګه 14 ځلې توپوهنې لپاره میدان ته راستون شوی دی. نوموړی د 2.56 اوریج او 8.26 سټرایک ریټ په درلودلو سره یې 361 منډې جوړې کړې. هغه همداراز 14 شلوریزې لوبې کړې دي، چې 14 ځلې په بشپړه توګه توپوهنه ترسره کړې ده. هغه د 3.25 او 102.1 ټرایک ریټ په لرلو یې 519 منډې کړې دي. خو د یادولو ده چې تر دې دمه هیڅ کومه رسمي ټیسټ لوبه نه ده ترسره کړې. نو دوستانو، تاسو د حضرت الله زازی په اړه څومره پوهیږئ؟ لاندې په کمنټ کې راسره ولیکئ. تر بیا بلې ویډیو د الله په امان په دعاګانو کې مې یاد ساتئ.